داسې معلومیږي چې د افغانستان هغه پخوانۍ خاوره چې دوی ته ورپاتې ده الله تعالی یو سبب دې ته جوړوي چې هغه لاسته راځي. پاکستان ته د افغان چارواکي خبرداری وایي که یو ځل مو در باندې فتوا صادره کړه نو پښتونخوا څخه به دې هم په تیښته او خپله خاوره به ازاده کړو. دا چې نورې څه ویلې نو ویډیو تر پایه وګورئ. نبی عمري وایي د پاکستان دا کړنه به د پښتونخوا د ازادېدو باعث شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمري د خوست ولایت د نوي والي پیژندغونډې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم دا هر څه په خپله خوښه نه بلکې د ټرمپ په لارښوونه ترسره کوي. هغه همداراز مصر کې ټرمپ ته د شهباز شریف له لوري بېحده چاپلوسي هم یاده کړې او په خبره یې کاش چې د مسلمان نوم نه وای ورپورې. د ښاغلي عمري په خبره فکر کوي چې په وروستي کړکېچ کې دا زمینه برابره شوې څو له پاکستان څخه د افغانستان نیول شوې خاوره چې ډیورنډ فرضي کرښه پرې تېره شوې بیرته ترلاسه کړي. هغه پاکستانیانو ته ویلي وډار شئ له هغه وخته چې موږ در باندې د یرغلګر فتوا صادره کړو. محمد نبی عمري وویل چې پاکستان ته کافر نشو ویلی خولې مو وړي دي خو یرغلګر ورته ویلی شو. هغه زیاته کړه که یو ځل مو ورباندې د متجاوز او یرغلګر فتوا صادره کړه بیا به خلاص نشي نو خدای دې وکړي چې له عقل څخه کار واخلي. محمد نبی عمري نیوکه وکړه چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان شرعي او قانوني غوښتنې ونه منلې او ځینو مخالفتونو له امله وډار شول. ښاغلی عمري زیاتوي ټي ټي پي نه موږ جوړه کړې نه مو یې ملاتړ کړی او نه زموږ په وخت کې جوړه شوې ده. هغه ویلي لومړی خو د ټي ټي پي غړي افغانستان کې نشته او کوي هم څنګه له اغزن تار څخه تیریږي او ستاسو تر ښارونو رسیږي. آیا لاره کې لسګونه امنیتي پوستې نشته دوی څنګه ترې تیریږي؟ بلخوا دفاع وزارت وایي ځواکونه یې جګړې لپاره چمتووالی لري. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو نشراتو او اطلاعاتو رئیس عنایت الله خوارزمي په ختیځ زون کې د ډیورنډ فرضي کرښې له یو شمېر نقطو څخه لیدنه کړې. د یاد وزارت لخوا په خپرې شوې ویډیو کې افغان ځواکونه وایي چې دوی د پاکستان د بریدونو پر وړاندې پوره چمتووالی لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.